ډیر پام کوه چې درنه ونه تښتي چې سره پورته کو وی ولا پوه شوې دلته سخت برید لاندې راغلو که مونږ کام ته لاړ نه شو هر څه تباه کېږي بس دی نور هر څه چې کېږي وده شي او مونږ باید کام ته لاړ شو بله چاره نشته ګوره تر دریو پورې شمارم سمه ده کله چې درې مې وویل هر څومره زور او قوت چې لرې په کار واچوه تښتو زر کوه یو دوه درې زر کوه او وتښته زر کوه هغوی ووله سمه ده ولنې مه ورخطا کېږه زر کوه ډاکټره له دې ځایه نه شو وتلی د برید لاندې نیولي یو هغه اوس څه وکړو خدایه خیر دی ته له موږ سره مرسته وکړه پوه شوې لومړی باید وګورو چې سیمه کې د جاسوسانو په اړه په څه پوهېږي څومره کسان مو له لاسه ورکړي څه چمتووالی باید ونیسو وروسته بیا هر څه کولی شي ما ته وګوره نازه 15 دقیقې وروسته د سردار د وژلو لپاره زما مخه هېڅوک نشي نیولی ته پوه شوې سمه ده دیله سمه ده خو اوس مهال ته په دوی خپله غوسه سړه که په سر یې ووله کیسه یې خلاصه که دا راواخله اسمسې ته یې بوځئ نازا ګوره نازا راځلې کله تانه مې د دې کار نوبت له وانخیسته نو زه به سړی ونه اوسه که د قمنداني او تاربیښتو ته هم زیان ورسېده او ښاغلی ډلګۍ مشره امر دی پر ځای کېږي ولې نه لږ وروسته قمندان دې ټوټه ټوټه کوم خوښه مې کړئ خوښه مې کړئ خوښه مې کړئ خوښي مې کوي اندېښنه مه کوه 15 دقیقې وروسته قمندان دې هم څنګ ته راځي صبر مه کوه ماشین ته فشار ورکړه ناوخته کېږي ناوخته کېږي یو څه باید وکړو یو څه باید وکړو دا واخله زر دې خور ته ووایه چې ته ژوندی یې زر کوه زر ووایه زر کوه دیله خورې ځواب راکړه زه یم آزاد څه خبره ده دا څوک دی ورور دې دی آزاد له هغې نړۍ نه تا دغه کوي که غواړې ځواب ورکړه ها دیله خورې زه ژوندی یم داسې نشي کېدلی تاسو زما آزاد ورور وژلی دی ورور ته دې ځواب ورکړه احمقې جلی چې ورور دې بې ځایه ونه ځورېږي زر کوه ځواب ورکړه دیله غږ مې نه اورې ځواب راکړه زه یم آزاد آزاده ته یې هو زه یم خو داسې څنګه کېدلی شي ما ته خو ویل چې ته مړ شوی یې زه نه یم مړ شوی د کمره د باندې یم هڅه کوم چې ستا څنګ ته راشم واکشه دلته ستاسې او راسې نښان وشتونکی دی په موږ ډازې کوي مخه ونیسه که نه نو ورور دې وژل کېږي کم اخلی شمالي لوري کې یو دا د ښار وشتونکی لري که دیله شمالي لوري نښان ویشتونکی څوک دی زه یم دیله قمندانې نښان ویشتونکی قاسم نورې ډزې ونه کړې څوک چې غواړي کم ته راشي هغه زما ورور دی که د هغه یو تارویښتو ته زیان ورسېده په خپلو لاسونو سره د زمبرداروم په سترګو دیله قمندانې تا په ما د قمندانې ورور وژه ها اوس به دې مردار کړم بې شرفه آغا صبر وکړه زه هېڅ کومه ګناه نه لرم نازا قمندانې د دې کار امر راته کړی و سمه ده نښان وشتونکی لاړه زر کوه اوس نو وار زموږ دی زر کوه چې څو زر کوه منډه که منډه که وینه خو یې نه ودرېږي نازا قمندانې تا خو ترې اقرار اخیسته
ته خو هڅه کوې چې د دښمن ځان وژغورې. خوله مو بنده کړئ، غلی شئ. زه اوس تاسو ته حساب درکم. رزیل بشرفه. آرامه اوسه، آرامه اوسه. اجازه راکړه چې ویولم نازا قمندانې. غلی شئ کمقلانو. د سره ډېر اړین معلومات شته. دا سړی د سنګوریانو قمندان دی. زه د باندې ووځئ. ته هم آرامه اوسه. رزیل بشرفه، ته څه کول غواړې؟ زه نه غواړم چې ته مړ شې سرداره. پوه شوې؟ ستا مړه کېدل غلی شه، هم دومره بس دي. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. ودرېږه. الله رشه، الله رشه. آزاده وروره، آزاده وروره، ګرانه ما فکر کوم چې ته مړ شوی یې. که دا سنګریان نه وای زه به وخته مړ شوی وم. الو، اته خو مې چېرته لیدلی؟ او په یاد مې شو، اته خو هغه دیلی چې زموږ پوهنځي کې درس وایي. ته دلته څه کوې جلۍ؟ وای دې کار ته وګوره ډاکټره، تا سر کې ته دلته څه کوې؟ ګوره جلۍ، هغه درس ویل زما خوښ نه شو. هغه ټول درسونه خو زما د ښې ذهن ته دومره کم معلوم شو. د دې لپاره چې زه ډېر څه زده کړم پوهنځی مې پرېښود، غره ته راغلم. ډاکټره بیا د چټیات پیل کړل؟ هو بیا مې چټیات ویل پیل کړل. قمندان سخت ټپي دی. نازا رزیل هغه بوته. چېرته یې بوته؟ هغه رزیله ښځه چېرته ده دیله؟ آزاده داسې ډول خبرې کوي. نازا تاسو ته څه بد رسولي دي؟ هغې رزیلې موږ وغولولو. یوه ډله ترهګرو سره یې ما ته امر وکړه چې د سنګریانو دریشیګانې واغوندو. د سرحد نه اخوا چې کوم سرتېري تسلیمېدل هغوی مو ووژل. هغوی مو ټول ووژل. ټولو فکر وکړه چې موږ سنګریان یو. وروسته سنګریان موږ پسې شول. موږ یې د برید لاندې ونیولو. نښته رامنځته شوه. هغه نازا رزیله نه ده، هغې موږ د شانه ویشتلو. نازا زموږ دښمنه ده، کوردۍ مردۍ نه ده، بهرنۍ جاسوسه ده. زو صبر وکئ، صبر وکئ. دا لاسونه مې خوشې کړئ، خوشې کړئ. ودرېږه. که قمندان صاحب مړ شو زه هم داسې مړ درم خوشې کړئ. ودرېږه ډاکټره، موږ هم خوشېږه که نه؟ ډاکټر دا مشر ملګري یا بکنه غواړم. ګورئ زه بېرته راځم، تاسې ژغورم. د مشر حالت ډېر خراب دی، زه باید لومړی هغه وژغورم. بېرته راځم. خدای په امان، زه بېرته سره راځم. ودرېږه. وینه خو یې نه ودرېږي. باید ګولۍ راوویستل شي. دا مړ کېږي، سردار مړ کېږي. زه باید یو څه وکړم. بې شرفې ډاکټر. هو ډاکټر. زه بېرته زر راځم. که په دې نیول شوي کس څه وشول تاسو یو هم ژوندی نه پرېږدم. سمه ده نازا قمندانې. دا خو آزاد دی. ډاکټر هم ورسره دی. نازا رزیل نازا ودرېږه. نازا ودرېږه. نازا ورور مې راته وویل چې تا ایراني جاسوسان سره لاس یو کړی و او زموږ سرتېري دې وژل. آزاد هم تا ویشتلی دی نازا. دا رښتیا دي؟ حال ووایه چې تا ولې داسې رضالت ترسره کړی؟ ته دا پوښتنه له قونسل نه وکړه. هغه امر وکړه ما هم پر ځای کړه. ټوله خبره هم دومره ده. سمه ده، پوه شو. دا حساب مو بیا وروسته وکئ. مشر مړ کېږي، هغه چېرته دی؟ هغه باید سر پیدا کړو. اوس غله شه ډاکټره، لومړی باید د دې رزیلې حساب خلاص شي.
ښاغلی قونسله د کشنتي له خبرې کوم ځواب راکړه. دوام ورکه کومه ستونزه پیدا شوې؟ نازا ایراني جاسوسانو سره لاس یو کړی زموږ سرتېري وژلي دي. آزاد ورور مې د هغې ډلې نه ژوندی پاتې شوی. نازا ته تاسو امر کړی؟ نازا تا ته دروغ ویلي دي. غواړم چې زر خپله سزا وویني. د خیانت کولو سزا. وژل دي دیله. هغه ووژنه. هغه تښتي هغه ونیسئ، ډېر نه ونې تښتي. سمه ده باز دی کم عقلانو. زر کوئ مخکې دی نه چې قمندان مړ شي باید هغه پیدا کړو. قمندان صاحب په تاسو وشوه، قربان دې شم. په تاسو وشوه. د مشر حالات خراب دی ها. اړتیا ده چې دا ګولۍ راوایستل شي. ته ولې داسې راګورې کم عقلې دیله؟ تا تر اوسه هېڅ ګولۍ نه راویستلې. موږ خو خبرې وکړې. ته باید ما سره مرسته وکړې. زما مرستیاله شه. دواړه به یو ځای دا ګولۍ راوباسو. خورې دا جګړه د سنګوریانو قمندان دی. سنګوریان هم زموږ دښمنان دي. ما ته وګوره جلای، که موږ نه وای ستا د دې ورور کیسه ختمه وه. دې خبرې ته پام کوه. ګوره دې قمندان زما ژوند وژغوره خورې. دا وکړه چې په قمندان څه ونه شي، که نه نو ته به په هېڅ ځای کې ارامه نه کښېنې. شاهین او شاهین. زما ستونزه شاهین ده وروره. ما خو کوم بد کار نه دی کړی. زه یوازې شاهین غواړم وروره. فی سبحان الله. خدایا ته دې نجلۍ ته عقل ورکړې او ما ته هم صبر راکړې. شاهین مړ شوی. دا خبره ښه ذهن کې وساته. شاهین مړ شوی. قمندان مو پیدا که؟ هو پانسیون ته وبوته. ګرانه موږ ته له مرګ نه وژغورلی. بدله یې همدا ده ها. سخت حالت کې ډاکټره خولې شوی یې. دا ټول ستا له امله. مشر یې ډېر خراب ځای کې ویشتلی. الله دې ځای نه ګولۍ راویستل سخت دي. ډېر پام کوه چې رګونه یې پرې نه کړې ډاکټره. خوله دې په خیر خلاصه که. که نه نو په دې خوله دې وهم. شیخ موزه د سردار حالت څنګه دی؟ کم کې څه خبره ده؟ د هر څه په اړه ماته معلومات راکړه. جګړانې پانسیون ته بوته. دا چې نورې څه خبرې دي ځان پوهوم بیا تا ته خبر درکوم. سمه ده زر کوه. دا خو دلګی مشر دی. که ما ووینې تباه کېږم ها. ولرګه وسلې محکته کوي. موږ ته د لا قمندان امر کړی هېڅوک باید د باندې ونه وځي. زر کوئ دوی دننه بغځئ. زر کوه دې خوا ته راشه. ماشه زر کوه. ماشه وزغمه ماشه. له ما سره مرسته وکړه. تا خو ډېر زغمونکی وې ماشه. زر کوه اوس هم زغمونکی شه ماشه. دا څه وشوه؟ نه کېږي. دا دی نه کېږي. زما ډاکټري، زما تجربه، زما وړتیا ټول همدومره وه.
ګولۍ نشم راویستلی او مې نشو کړی خدایه ته زه وژغورلم خو ما ته ونه شوی ژغورلی زما د واسې همدومره پوره وه حق دی راته وبخښه نشم کولی مړ شه ته مې ونه شوې ژغورلی ته چې راسره څه وکړل ما در سره ونه شو کړی ته مې ونه شوې ژغورلی ګوره دیله ته ما ښه پېژنې یعنې زه معمولا داسې خبرې نه کوم خو دیله خیر ته هر څه چې غواړې زه یې درکوم خو ته اوس ما سره مرسته وکړه وګوره زما لاس کې یوازې دا آله ده زه په دې سره ګولۍ نشم ویستلی داسې نشي کېدلی دیله خیر دی دوی ته ووایه چې ما ته سامانونه راوړي یوه چاړه دې راته راوړي یو پنس دې راته راوړي یوه قیچي دې راته راوړي هغه وخت بیا زه په اسانۍ سره کولی شم چې دا ګولۍ راوباسم قماندان مړ کېږي قماندان مړ کېږي خیر دی یو څه وکړه که مور دې هم مړه شوې وای دومره نه خفه کېدلې ډاکټره دا سړی زما لپاره ډېر ارزښت لري همدارنګه ته ما د پخوا نه پېژنې چېرته چې ګناوې دي چېرته چې وژنې وې ما کړي خو هېچا الله مانه سړی جوړ نه که خو دې سړي زه سړی جوړ کړم دې سړي الله مانه سم سړی جوړ که الله ځان سره یې ونیولم زه یې وژغورلم دیله خیر دی یو څه وکړه خیر دی یو څه وکړه دا جګړه نو ژغوره ازر کوه زر زما بکسه راوړئ زما توکي زر راوړئ اساته ګورئ منډه کوئ زر کوئ منډه کوئ ډاکټره ته هم له ما سره مرسته وکړه زه له تا سره څنګه مرسته نه کوم دیله ته یوازې ماته ووایه ته یوازې امر وکړه د دې عملیات نه وروسته چې راته ووایې مړ شه مړ کېږم ګرانې لیونی زموږ یو لوی عملیات خراب کړ